الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قل الحمد لله وسلام على عباد الله الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أما بعد، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين تعلمون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سورة الأسرى آيات نلسم. وقال رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. برادران عزیز، زما د ایمان او د کلمې ورونو، الله جل جلاله زما سره عملنامه ورځ په قیامت باندې په ښي لاس باندې درکړه. د قرآن په باره کې بحث کو او قرآن عظیم شان په روژه کې ډېر زیات ثوابونه لرل او خلکو ختمونه کول. بیا هم د قرآن په باره کې ویو چې قرآن څه معنا. الله په خپله باندې فرمایي: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. الله جل جلاله فرمایي قرآن عظیم شان هدایت کوي، انسان برابرۍ لارې ته جوړي، يهدي هدایت ورته کوي، للتي هغه لارې ته هي اقوم چې هغه یوه برابره او سرتاسري او قوي لاره ده. یعنی هغه هیڅ پښیماني نه لري، هیڅ تکلیف نه لري، او د الله لاره ده او د رسول صلی الله علیه وسلم. ويبشر المؤمنین، زیری ورکوي مؤمنانو ته. یعنی دغه لارې ته زر راشئ چې در باندې زیری وشي چې الله تعالی مؤمنانو ته زیری ورکوي په دې باندې. الذین تعلمون، هغه کسان چې دا عملونه کوي او خوف کوي او عمل الصالحات او نیک عملونه کوي، ان لهم اجرا کبیره، د هغوی دپاره ډېر لوی اجر دی. سورة الاسراء. د الله جل جلاله دا هدایت کول دا دی که موږ او تاسو د دې نه چې ژوند کې خپل هدایت د قرآن نه واخلو، دا به بهتره وي. ځکه موږ ته الله هم امر کړی دی او وایي چې ان هذا القرآن یهدي. دغه زموږ کتاب، دغه زموږ وثیقه، دغه زموږ قانون، دغه زموږ کتاب، دغه زموږ لارښود، دا زموږ د ټولې دنیا نه بهترین لاره د قرآن عظیم شان لاره ده. او دې قرآن کې د الله تعالی هدایت دی. ځکه قرآن موږ ته الله وایي تاسو د قرآن لاره واخلئ او په هغې برابر شوئ. دا ډېره قوي لاره ده او پخه لاره ده. الله جل جلاله به تاسو ته اجرونه درکړي. خو هغه کسان چې مؤمنان وي نو دا کار کولی شي، نه کفار او نه هغه څوک چې هغه مشرکان وي، هغه دا کار نشي کولی. او بیا د دې باندې ورته زیری ورکوي چې که ته قرآن ولولې نو تا سره به الله جل جلاله ډېر زیات هغه څه چې خوښه وي هغه ټول شیان به درته برابروي او تا به په یوه سمه لار باندې برابروي. او په هغه لاره باندې به ځي چې کله پښیماني نه لري. لکه مثلا د شیطان په لاره به نه ځي، د یو چا د بخل په لاره باندې به نه ځي، د یو ظالم په لاره باندې به نه ځي، د یو شداد او نمرود په لاره باندې به نه ځي، بلکې ته مؤمن یې نو تا دپاره یو پوره قانون برابر شوی دی او قوي دی. او دا هدایت ومنه او په همدې هدایت باندې ځان برابر کړه. او نیک عملونه هم دې سره کېدلی چې کله چې ته نیک عمل وکړې نو تعالی به الله جل جلاله اجرا کبیره، ډېر اجر کبیر به درکړي. کبیر معنا دا ده چې ډېره لویه جزا او ډېره لویه سزا او ډېر لوی اجرونه او ډېر لوی عوضونه پکې پراته دي. او د دې خبره اول سر کې موږ قرآن عظیم شان چې کله لولو نو د قرآن عظیم شان عثمان رضی الله عنه فرمایي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین انسان هغه دی چې قرآن یاد که او ویو او ولوست او وظیفه که. خيركم من تعلم القرآن، چې تعلیم یې وکړه د قرآن، وعلمه او بل چاته هم یاد کړه. د دې نه بهتر رواه البخاري.
د دې دواړو احادیثو او د دې آیات نه معنا دا راوځي چې دا قرآن موږ ته څه وایي. موږ قرآن ته ګورو او قرآن نه پوښتنه کوو چې ته موږ ته څه وایې چې الله او رسول دواړه وایي چې دا هدایت کې چې تاسو دا قرآن ولولئ. نو موږ ته وایي په اول سر کې موږ دا نوشته کړي دي چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تفسير دې الحمد لله رب العالمين طول ثناګانې او طول صفتونه الله تخاي او دا غیر لپاره دي او پالون کې د جهان او پالون کې د ټول جهان هغه دی رب العالمین دی، هغه د ټول جهان پالون کې دی. د مخلوقاتو جدا جدا اجناسو چې کوم مخلوقاتو کې جدا جدا او بیل بیل اجناس دي او قسمونه دي او ډولونه دي او نسلونه دي جدا جدا عالم او هغه په دې ټول عالمونو باندې هغه ته هر یو عالم باندې پوي دی او هر عالم د په مخ کې دی او هغه باندې پويږي. مثلا د ملائکو عالم یو عالم دی، د بنیادم عالم دا بل عالم دی، د پیریانو عالم دا بل عالم دی او د دې دغه ټول علمونو سره نور څېړنې هم چې کړي دي. مثلا امام صاحب رازي او یا نور څه چې ویلي دي چې نور عالمونه څه دي هغه به انشاءالله که وخت و تفسیر سره به ولولو. خو دغه معلومات چې موږ تاسو یې لرو چې پیریان وګوره او دا وګوره بر علاوه د هغې نه په ځمکه کې یو قسم مخلوقات دي او په اوبو کې بل قسم مخلوقات دي او دا ټول د الله عالم دی، دا ټول د الله تعالی د لاندې دي او دا ټول الله پیدا کړي دي. د اوبو او د دریابونو او د سمندرونو عالم وګوره چې څومره ډېر زیات دی. ځینې روایتونه دا وایي چې عمر رضی الله عنه فرمایي چې څلور زره نسلونه او عالمونه په ځمکه کې دي او 6 زره نسلونه او عالمونه په اوبو کې دي، یعنی هغې کې زیات دي. نو دا ټول د الله تعالی ثنا او صفت وي او مالک یوم الدین دا د الله تعالی مالک دی د یوم الدین. یوم الدین کومه ورځ ده؟ هغه ورځ ده چې ما او تا نه پوښتنه کېږي، د ټولو مسلمانانو نه او کافرو نه پوښتنه کېږي چې تا په دنیا کې څه کړي دي او څه دې راوړي دي او د هغې د جزا او د مراد د قیامت ورځ ده. کله چې د قیامت په ورځ باندې هر سړي ته د عمل بدله ورکېدی شي نو د نیغې او سمې لارې نه مراد دین دی، یعنی مالک یوم الدین د مالک د دین دی او د هر سړي ته د عمل بدله ورکېدی شي. د دې نیغې لارې سره د الله تعالی انعام او فضل یو ځای دی او مراد د دې انعام نه دا دی چې فرمایي الله جل جلاله غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه هغه لاره هغه کسانو چې هغوی باندې ستا غضب پیښ شوی دی او نه د هغوی لاره چې هغوی لاره ورکه کړې ده، یعنی د ګمراهۍ او د منافقت لاره، د شرک لاره او د بت پرستۍ لاره یې غوره کړې ده، د هدایت لارې یې پرېښودلې دي. نو د دوی وجود کیدی شي چې یو له دې وجې نه چې د دې لارې دپاره پوره کوشش ونه کړی شي، یعنی ځان په خپله مسلمان نه کړي نو بیا به څنګه وي؟ ولا الضالین، دا هغه ضلالتین دي او هغه ګمراهان دي چې د الله نه لرې دي. نو دا قسم خلق دې قسم خلقو نه مراد او بل دې وجې نه چې کوشش سره چې عمل نه کوي، کار نه کوي، نو الله جل جلاله بیا په خپله باندې که څوک نیکي کوي او د هغه څوک چې د الله جل جلاله په لاره باندې روان وي نو غیر المغضوب علیهم، دا هغه خلق مراد دي ځکه چې سره د پوهې نه بیا د دې هم د هغې خلاف کوي، یعنی د الله نه لرې کېږي. غیر المغضوب علیهم، مغضوب هغه کسان دي چې د الله د لارې نه بیل دي، نو ته د هغې نه پناه وغواړه علیهم چې هغه لاره باندې لاړ نه شي او په عمل نه کولو کې د خدای تعالی د ناراضګۍ سبب ونه ګرځي. علوم او مسئلې په سورت فاتحې کې ډېرې زیاتې دي او الله جل جلاله د دې علوم د سورت فاتحې ځکه چې موږ ته ویلي چې قرآن هدایت دی او د هر یو سورت د دی او هر یو آیات د دی خپله په یو هدایت دی.
نو د دې سورتونه ودي آیاتونه ودي په الحمد یا فاتحة الکتاب کې دې ته فاتحة الکتاب هم وي او 7 مثانی ورته هم وي یعنی 8 ثناګانې ورته هم وي او فاتحة الکتاب ځکه ورته وایي چې د قرآن په اوله کې راغلی دی او 7 المثانی ځکه ورته وایي چې د الله ثناګانې پکې بیان شوي دي او هغه آیتونه چې لومبي 3 آیتونه دي په الحمدلله کې لکه الحمدلله رب العالمین هغه حمد ثنا ده او وروستیو کې د انسان طرف نه د دویم کوم پارټ چې دی چې د دریم آیات نه وروسته شروع کېږي نو هغه د الله جل جلاله د بندګانو د طرف نه خاص او مضمون او دعا ده او د دې دواړو په منځ کې آیات کې دا دواړه چیزونه ګډ شوي یا شریک شوي دي یعنی یو آیات د الله او د بنده تر دواړو تر منځ شریک دی مثلا چې وایي چې پکې حمد او ثنا اړخ او څه چې دعا د خاص دی یو حمد و ثنا ده چې الحمدلله د الله تعالی حمد ثنا بیانول دي او یو د الله نه دعا غوښتل دي چې غیر المغضوب ولا الضالین ایاک نعبد و ایاک نستعین تا ته عبادت کوم او ستانه استعانت او مدد غواړم او ستانه مرسته غواړم فلهذا دا الحمدلله د الله او د انسان ترمنځ شریکه ده یو هغه الحمدلله چې خپل انسان وي او د الله صفت کوي دا الله تعالی صفتونه بیانوي چې ته ډېر زیات رحمان الرحیمي تا ته حمد ثنا ده ته مالک د یوم الدیني تا ته دا ټول صفتونه او رحمانیت دا ثابت دی او دویمه خبره دا ده چې دی ورته وایي چې ایاک نعبدو زه تا نه عبادت معاونت غواړم تا نه عزت غواړم تا نه ښه ژوند غواړم تا نه داسې یو څه غواړم چې ما الله جل جلاله ته مې وبخې په هغې باندې هغه څه چې حمد ثنا زه بیانوم هغه کارونه چې زه کوم هغه کړه وړه چې زما دي هغه کم یو نیتونه چې زما دي هغه مې ټول ستا دپاره وي ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ما سمې لارې ته کله چې ته ورته ووایې چې ما سمې لارې ته برابر که هغه دې په خپله برابرې اهدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم کې د الله جل جلاله هغه مستقیمه لاره ده مثلا موږ تاسو ډېر زیات سړکونه لرو ډېرې زیات قسمه قسم لارې لرو سړکونه وای لرو او د ریل خطونه لرو د هوا خطونه لرو د ځمکې خطونه لرو دغه ټولې مستقیمې لارې دي چې یو هدف ته رسیږي مثلا د یو ملک نه بل ملک ته ځي د یو ځای نه بل ملک ته ځي داسې یو تصور د انسان وکړي چې موږ په ځمکه کې دا اهدنا صراط المستقیم دا سړکونه ټول لرو ولهذا د الله تعالی سړک کم یو دی د الله تعالی سړک او وای چې دا هایوای چې دا هغه د الله د ستا د عمل نه نیولې تر قبره پورې دا ستا سړک او ستا هایوای ده او په همدې لاره باندې دې انټرنیشنل لاره باندې به ته ځي ځکه ته به بیا الله ته رسېږي کله چې الله ته ته بیا ورسېږي نو الله جل جلاله بیا په تا باندې رحم کوي نو غیر المغضوبې کې به حساب شي هغه څوک چې ورباندې غضب شوی د هغې د جملې نه به نه وي هذا سوره فاتحه آیات ما چې مخکې آیات ان هذا القرآن يهدي للتي دا درته اوس هدایت کوي چې الله وپېژنه او ځان وپېژنه او د الله او د خپل ترمنځ مشترکات وپېژنه او یا هغه حقوق وپېژنه او یا هغه قوانین وپېژنه چې ته الله ته پیشرفت کولی شي او الله ته ورنږدې کېدی شي فلهذا هغه کارونه ومنه نو په دې طریقه باندې دې طرف نه د دعا او خاص مضمون راغلی دی په آخر کې او د منځني آیات کې د دواړو شیانو یعنی د دواړو څیزونو ګډ او شریک دی مثلا حمد ثنا اړخ او څه چې پکې دعا او خاص دی دا ستا او د الله شریک کې دواړه نه غواړي په صحیح مسلم کې یو حدیث شریف هغه وایي چې ابي هريره رضی الله عنه روایت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی وایي چې منځ یعنی فاتحه زما په بنده کې په دوو برخو کې ویشلې شوې ده یعنی زموږ دوه برخې شوې دي یو نیمه زما ده او نیمه د بنده ده نیمه زما دپاره ده او نیمه زما د بنده دپاره ده او څه چې زما بنده غواړي هغه ورته ورکول کېږي ځکه چې دی غواړي نو ورکول کېږي بیا نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل
چې کوم وخت بنده ووایي الحمدلله رب العالمین، کله چې دا کلمه ووایي حدیث شریف وایي نو خدای تعالی وایي چې زما بنده زما حمد بیان کړ، زما ثنای بیان کړه، زما لویی او بړایي بیان کړه او زه په وحدانیت کې آیات کړم. او چې کوم وخت کې دی وایي الرحمن الرحیم، دا دواړه صفتونه دي، دا دواړه د مبالغې صفتونه دي. الله تعالی ډیر زیات رحیم دی او ډیر زیات رحمان دی او د دې دواړو صفتونو سره سره دا د دین نمائندګي کوي چې الله تعالی به تا بخي او ولې به دې څنګه به دې بخي، به ته به ورته وایې چې مالک یوم الدین، ته مالک د دین او د ورځې د قیامت ستا ته برخه د نیکانو او د بدانو دواړو سره بیلولی شي او دواړو ته خپل حق ورکولی شي. نو خدای تعالی کوم چې زما بندگان دي زه به هغه بخمه. بیا چې تا وویل چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو خدای تعالی چې دا آیات زما او د بنده تر په منځ کې شریک دی، ځکه چې بنده مانه غواړي چې زه ایاک نعبد تا ته عبادت کوم یا الله، و ایاک نستعین او تا نه مدد غواړم، نو دا زما او د بنده تر منځ شریک آیات دی. نو بیا الله جل جلاله د حمد ثنا او د دویم اړخ ته د دعا درخواست دی چې الله ته نه دعا وغواړي، د الله نه مدد وغواړي، د الله نه کومک وغواړي، هغه ټول به درته جوړ شي او هغه څه شی دی ته به په خپله باندې وایې چې اهدنا الصراط المستقیم، ما سمې لارې ته برابر کا، ما مستقیمې لارې ته برابر کا. کومه وای یا هوای چې موجوده ده د انسان د ابتدا نه تر اخر د قبره پورې، دغه وای او دغه یو مستقله لاره ده او دا د الله تعالی هغه مستقیمه لاره ده چې ته باید د دې نه اخوا دیخوا نه شي، ځکه که بیا اخوا دیخوا شي عوارض به درته پیدا کېږي، تکلیفونه به درته پیدا کېږي، مصیبتونه به درته پیدا کېږي، زخمونه او مرګ به درته پیدا کېږي. ولهذا ته سوال وکړه الله ته چې اهدنا الصراط المستقیم، چې په هماغه وای او په هماغه لاره او په هماغه سړک دې برابر کړي کوم چې الله جل جلاله غواړي او په همغې ته ورتللی شي. دا د مظهري تفسیر هغه معناګانې وي چې په دې کې کړي وي. او الحمدلله معنا دا ده چې ټول تعریفونه او ثناګانې چې دي د الله دپاره دي. مثلا که ته الله په لاره کې صدقه ورکړې، که ته د الله په لاره کې علم کې، که ته د الله په لاره کې عبادت کې، که ته د الله په لاره کې جهاد کې، او که ته د الله په لاره کې د یو یتیم په سر باندې لاس راکاږې، او که ته د الله په لاره کې د یو ضعیف سره کومک کې، او که ته د الله په لاره کې د یو مریض پوښتنه کې، او که ته په دې لاره کې د همسایه سره او د مور و پلار سره ټول حقوق هغه ادا کې د هغوی، دا د الله تعالی هغه صفتونه دي چې درته وایي دې ټولو کې زما در سره رضا ده او د الله تعالی دې ته ستا نیکي او ستا مخه کړې ده تر څو پورې چې ته وکولی شې چې ټول صفتونه او ښایستونه الله جل جلاله تا ته درکړي او بالاخره ته یو مهذب بنده دې وګرځوي او د دې تهذیب سره سره الله جل جلاله تا ته هغه خوشحالۍ په نصیب کړي کوم چې ستا او ستا د اولاد دپاره او ستا د کورنۍ دپاره نصیب شوي دي. والحمدلله معنا دا ده چې تعریفونه ټول د الله ته وکړه، نو الله تعالی د خپلو تعریفونو د حمد ثنا په بدل کې څه شی چې ته غواړې، ځکه چې ته هغه پېژنې، په هغه په رسمیت پېژنې، هغه په دې وحدانیت باندې پېژنې چې زه خو بل څوک نه لرم بې د دې نه. او هغې ته بیا دا هم وایي چې رب العالمین دی. رب دې لفظ ته په عربي ژبه کې پالونکي ته وایي، یعنې څوک چې پالونکی دی، څوک چې ستا اختیارمند دی هغې ته پالونکی ویلی کېږي او پالنه دې کوي. او کله چې پالنه دې کوي چې یو شی هیڅ شی دې غرض نه وي، نو صرف الله جل جلاله ستا پالنه کوي او هغه په سم باندې برابروي او هغه حد ته چې رسوي په تدریجي صورت باندې آهسته آهسته ټول مصالح او ټول شیان چې ستا په دې زړه کې پراته دي او څومره کارونه او یا څومره ارزوګانې چې ستا په زړه کې پراته دي رب العالمین یې درته په خپله جوړوي. ځکه هغه درته وایي چې رب العالمین یم او رب العالمین د دې معنا دا ده چې څومره عالم خلق دي ټولو ته همدا کار کولی شي. ځکه د الله دعوت یوازې یو سړي ته نه دی، یو کس ته نه دی، یوازې پیرانو ته نه دی، یوازې هغه خلکو ته نه دی چې هغه د دې مخلوقات دي یا نه دي، بلکې د هغې ټول عالمینو ته دی. او عالم چې دی جمع د عالمین جمع د عالم ده،
یعنی دا د جمع صيغه ده په استعمال شوې ده او په عالمینو کې د دنیا ټول اجناس او اقسام شامل دي. مثال په تور باندې که چېرته یو سړی کولی شي د جغرافیې په لحاظ، د تاریخ په لحاظ، د کیمیا په لحاظ، د فزیک په لحاظ، د نور علومو په لحاظ باندې انسان ووایي چې زه د الله تعالی دغه عالمونه او اجناس وپېژنم، نو دغه ټول اجناس په څه شي دلالت کوي؟ د دې اقسام مثلا اسمان یو عالم، سپوږمۍ، لمر، نور، یعنی تو ګر دا نور وړانګې چې تا ته راځي، دا تا ته چې رارسېږي، د نور وګوره دا نور په څه رقم باندې تعریف شوی دی، په برق باندې څنګه راځي، نور څنګه راځي. مثلا اوس سپوږمۍ منوره ده او شمس چې دی هغه وړانګې لري او شعاع لري، په لحاظه ټول ستوري وګوره څنګه منور دي او څنګه کوي. هوا دا هر یو عالم دی د الله. او فضا وګوره، دا دومره فراخه فضا چې درته کړې ده. ته برېښنا او باران وګوره چې کله برېښنا شي او باران شي او سخت الله هغه الماسک شي او سړی په تشویش کې اچي. بیا فرشتې وګوره، دا یو بل عالم دی. بیا پیریان وګوره، دا یو بل عالم دی. ځمکه او په ځمکه کې ټول پیداوخت، حیوانات، نباتات، جمادات او بنیادم، دا ټول پکې داخل دي چې د الله تعالی بندگان دي. او د بحر کې هم ټول هغه حیوانات چې موجود دي یا هغه ساکخ او ساوخکونکي چې واړه دي او که غټ دي او که ډېر لوی لوی دي، هغه ټول د الله تعالی عالمونه دي. رب العالمین د دې رب دی، د دې ټولو عالمینو رب چې دی الله دی، ځکه ورته وایي چې رب العالمین. معنی دا شوه چې د ټولو کائناتو، د ټولو اجناسو، د ټولو اقسامو پالونکی، تربیت کوونکی، دا ټول چې دی د الله جل جلاله په لاس کې دی. او دا هم کېدی شي چې د دنیا ځینې ډېر شیان موږ او تاسو پرې نه یو بلد او نور ته د انسان فکر رسېږي. مثلا نظام شمسي ته، برق ته، باران ته او د دې ځمکې او په لکونو مخلوقاتو ته زمونږ لاسرسی او زمونږ علم نه رسېږي او نه پرې پوهېږو. د یو عالم هغه شانې چې په زرګونو لکونو نور عالمونه په دې کې دي، د دې عالم نه بهر څومره ډېر عالمونه نور موجود دي. امام رازي رحمه الله فرمایي په خپل تفسیر کې، فرمایي په تفسیر کبیر کې لیکلي دي چې د دې عالم نه بهر یو نه خلاصېدونکې خلا موجوده ده او په عقلي دلیلونو سره ثابته ده. او دا هم ثابته خبره ده چې الله تعالی هر یو شی او هر څیز چې پیدا کړی دی دا د هغه خپل قدرت دی او په هغې قدرت لري. نو په دې وجه باندې دا څنګه ګرانه نه ده چې په دغه نه خلاصېدونکې خلا کې، یعنې په منځ د دې ځمکې او اسمان او دا څومره چې ته فکر کې د دې ټولې خلا کې د دې د نظر لاندې ټول عالم په شان، یعنې مثلا د نور په زرګونو او لکونو عالمونه موجود دي په نیز د الله باندې. خو دا چې زما او ستا فکر ورته نه رسېږي، دا چې ما او تا پوهېدلی نه شو، ولو که هر څومره عالمان شو، که د جغرافیې عالمان شو، که د اقتصاد عالمان شو، که د فزیک عالمان شو، که د کیمیا عالمان شو، او که د اتم عالمان شو، که دا شي چې موږ د الله په مخلوقاتو بیا هم نه شو پوهېدلی. تر اسمانه پورې خلق لاړه، هغوی نه شي ښودلی چې د الله تعالی څومره مخلوقات دي. ابو سعید خدري رضی الله عنه فرمایي چې عالم 40 زره دی، یعنی 40 زره عالم موجود دی. دا دنیا د مشرق تر مغربه پورې یو عالم دی، یعنی مشرق او مغرب زموږ ستاسو وایي دا یو عالم دی. او د دې نه باقي نور ټول علاوه هغه شیان دي چې د امامانو تفسیر، یعنی حضرت مقاتل رحمه الله نه منقول دي چې عالمونه 80 زره دي. هغه وایي مفسر، دا تفسیر قرطبي راغستی دی چې 80 زره مخلوق موجود دی. په دې 80 زره مخلوق کې دغه ټول شیان راځي. او کوم شیان چې د انسان نه اوچت دي او لرې دي، نو هغه رښتیا هم یو عجیب و عظیم دی. مثلا موږ تاسو کله کولی شو یوري ګاګارین فرضاً لاړه اسمان ته، یا فرضاً د امریکا خلک خلا ته لاړه، هغوی هلته څه شی ولیده؟ که په هر ستوري کې مثلا مریخ کې، زحل کې، اورانوس کې، نفتون او خسوف او کسوف ټولو ته ورسېدل. صحیح ده، خو هلته هغوی څه وکړه؟ آیا موږ یې ویوړو ځان سره؟ نه. ګوره بیا دلته علما دا وایي کېدلی شي چې داسې مخلوقات موجود وي چې زما او ستا نه خوراک جدا وي.
ماستانه تنفس جدا وي اکسیجن هایدروجن ته ضرورت نه لري هغه یو بل قسم مخلوق دی او هغه بل قسم خوراک کوي او هغه بل قسم موجود دی او په بل ځایونو کې اوسېږي هغې ته زما قدرت نه رسېږي زه صرف دومره مې وکړ چې راکټ مې خوشې کړم نه لاړم تر مریخه پورې یا فرضاً تر یو ځای پورې لاړم اما دومره مخلوقات په دې دنیا کې موجود دي او په دې اتموسفیر پروتوسفیر او هیتوسفیر کې موجود دي په اوبو او په وچه کې دومره ډیر موجود دي چې د انسان فکر ورته نه رسېږي فلهذا د الله یوازې زما او ستا خالق نه دی الله د دې ټولې دنیا او څه چې ما فیها ده او څه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي د دغه لمر خالق نه دی څنګه یې درته راخوشي کړی دی ته وایه دا دومره هایدروجن د کومه کېږي چې دې په ټنونو هایدروجن روزانه دې مصرف کوي او تا ته راځي او رڼاګانې درته کوي چې دا شمس دی دا دومره سپوږمۍ چې منوره ده او دا دومره رڼاګانې کوي ایا ته په دې باندې ته نه پوهېږي چې دا د کوم ځای نه دا رڼا کوي او د کوم ځای نه راغلې ده او دا څومره ده او څومره نه ده کېدلی شي دغه د ځمکې کره نظر د سپوږمۍ پورې او نظر د لمره پورې ډېره وړه وي او ډېره وړوکې وي مثلا زحل او رانوس نفتون خسوف او کسوف دغه ټول شیان دومره میدانونه لري او دومره پراخه دي او مخلوق پکې اوسېږي د الله تعالی مخلوق ملایکې چېرته اوسېږي مثلا دا دومره شیان چې د هوا کې ځي او راځي او اوسېږي دا چېرته اوسېږي څوک یې د خوراک نه خبر دي څوک یې د دې نه خبر دي الله په دې قادر دی ما ته اکسیجن تنفس کوو ډوډۍ خورو غلۍ کرو نور کارونه کوو خپل محنتونه کوو هغوی ته ممکن یو بل ترتیب جوړ شوی وي او هغه په ژوندونو کې ځکه الله په دې باندې قادر دی هغه رب العالمین دی رب العالمین هم دې ته وایي چې هر څه کولی شي دغه ټول مضمونونه او فلسفې چې راټول کړي او دغه ټول چې یو ځای کې سره نو د دې مضمون صورت یا اویا کاله وړاندې اسلامي فلسفي امام رازي صاحب هغه 200 کاله وړاندې هغې دا نظر وړاندې کړی و چې کوم وخت چې د خلا فضا سامان ایجاد شوی نه نو نن سبا د راکټونو او غیره په مدد باندې خلا ته سفر کوونکي ځي او سفر کولی شي اما بیا هم هغه د خپل هغه ځای نه چې وځي هغه د لږ ساعت دپاره وځي هغه په دې نه دی خبر چې دلته څوک دي او څوک نه دي ځینې وایي اوبه کشف شوي ځینې وایي فلانې شی شوی ځینې فلانې شی شوی بلکې د الله مخلوقات دي او په دې لویه دنیا کې اوسېږي او د الله تعالی دغه ټول شیان امام رازي صاحب د دې قول داسې تایید شوی دی جان ګیلن یو خلابانو د امریکا هغه هلته رسېدلی او هغې بېرته چې احوال راوړ هغې هېڅ داسې څه ونه ویل چې تاسو به هلته ژوند کولی شئ یا به یې نه شئ کولی هېڅ عالم د فزیک د جغرافیا هېڅ عالم د تاریخ او د کیمیا نشي ویلی چې په اسمان کې ژوند په څنګه کېږي او په څنګه نه کېږي په لحاظه موږ باید دې باندې فکر وکړو چې دا دومره لوی عالمونه یې پیدا کړي دي او د دې الله پرستش ولې نه کوو موږ ته دا فرصت میسر شوی دی چې الله زموږ خدای دی الله زموږ الله دی الله زموږ معبود دی الله زموږ پیدا کوونکی دی بلکې زموږ ستاسو فکرونه ولې محدود دي چې صرف په همدغه یو څو ورځې نور راخېږي او سپوږمۍ ځي او بیا شپه راځي او ورکېږي باید زموږ ستاسو پراخه فکر وکړو چې دنیا کې څومره شیان موجود دي د هغې ټول د پراخوالي دپاره باید زموږ ذهن کار وکړي او که نور هېڅ هم نه وي باید دومره ووایو چې الله رب العالمین دی او هغه د دې ټولو عالمینو بلکې د هغه عالم دی د هغه خالق دی رازق دی مالک دی کوم یو تاسو چې موږ تاسو یې نه پیژنو او هغه مخلوقات چې موږ تاسو ورته هېڅ فکر هم نشو کولی او نه هم کله لیدلی دي فلهذا الله جل جلاله رب العالمین دی الحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى خير خلقه